د ښکلو خوند دوهمه برخه. زه له موټر څخه راکېوتم، سګرټ مې ولګاوه، فاطمې چغې وهلې، مګر ما پرې ځان نانګاره واچاوه. هغه یې لوی بلډینګ ته ننه باسله، زه په خپل ځای ولاړ وم. څه شېبه وروسته لړم راووت، پیسې یې راته ونیوې، حساب مې کړې، پوره وې. په ښي جیب کې پیسې نه راتلې، نو په منځ مې نیمې کړې، نیمې مې یو جیب ته کړې، نیمې بل جیب ته. روان شوم، ناګار ته مې زنګ وواهه تر څو ځان سیوک سنټر ته راورسوي. هلته به د کاروبار په اړه وغږیږو. زه له ناګار څخه مخکې سیوک سنټر ته راورسېدم. لومړی کوټه چای والا ته ورغلم، یوه پیاله چای او غوړه پراټه مې نوشیجان کړه. څه شېبه تېره نه وه چې ناګار راورسېد، چای خونې ته راننوت، له جیبه یې 50 لکه کلدارې راوباسلې، راته کړه په دې میاشت کې له دوبۍ څخه صرف همدومره ګټه راغلې ده. کارونه خراب دي، ټیلرونه دومره نه ګټي لکه څومره چې مصرفوي. پیسو ته مې یې ولیدل، بیا مې ورته وویل دا اوس څه شی شو؟ دا خو ټولې 10 لکه افغانۍ هم نه کیږي. دا خو زما د امریکا د کور کرایه او د عیاشۍ خرچه هم نه پوره کوي. که دا کارونه داسې روان وي، فکر نه کوم که نورې پیسې پرې بندې کړم. ناګار وویل راشد لالا، په دوبۍ هر افغان ټیلر اخیستی دی، هلته نور دا کارونه نه چلیږي. که زما منې ټول ټیلرونه خرڅ کړه او یو نوی کاروبار مې لیدلی دی، هغه پرې شروع کړه. د څه کاروبار دی؟ په متحده ایالاتو کې کورونه واخله، په کرایه یې ورکړه، هغه بیکاره کور هم د میاشتې $1000 درکوي. په پیسو ټولولو به ستړی شي. دا مشوره مې خوښه شوه. د لړم ټولې پیسې مې ورکړې او ورته مې وویل په دې نظریه کار وکړه. زه هسې هم هره میاشت وروسته یو ځل د کورنۍ خواته ځم، نو په کورونو به هم نظارت کوم. له دې سره مې خبره خلاصه کړه. بدن مې ډېر سست شوی و، نو په یو مساج سنټر ورننوتم. هلکان پکې قیلون ته ناست و، شنه او سره څراغونه روښانه او ګل کېدل. له لرې ځایه یو شیخ غږ وکړ هلکه ورشه، راشد راغی، وایه کنه څنګه دې پېښه راوکړه اشنا؟ ولا وروره بدن مې ډېر سست شوی دی. مساج لپاره څوک لرئ که نه؟ ولې نشته؟ هغه نجونو ته آواز وکړئ. 10 نجونې راغلې، چا موبایل کې ځان مشغول کړ او چا هم زما پر لور په ځیر ځیر رالیدل. ما ټولو ته ولیدل. یو نجلۍ چې پښتنه وه له شیخ سره یې خبرې کولې. ورته مې وویل دا ښه ده. نجلۍ ښه سم فیشن کړی، له عمره 14 کلنه معلومېده. سپین شرټ چې تورې کرښې پکې وې په تن کړی یې و. نجلۍ خونې ته ننوته او مساج یې راته وکړ. اخر کې لکه د پخوا په څېر بیا دا وویل چې موږ دلته د دلخوشۍ یا د زړه خوشحالولو آفر هم لرو. ما وخندل او ومې ویل نه زه د هغو شیانو والا نه یم. بدن مې برابر شو او له دې ځایه راووتم. په یو هوټل کې مې یو اتاق کرایه کړ چې ګرم آیسي پکې لګېدلې وه، سکرین، تخت، خوراک، هر څه پکې موجود و. په تخت پرېوتم، سوچونو له ځانه سره په مخه کړم. آیا ما ښه وکړل؟ آخر انسان یم، ښه او بد خو پیژنم، ضمیر لرم. که چیرې زما د کورنۍ له کوم غړي سره خدا ناخواسته څوک داسې کار وکړي، نو زما به څه حال وي؟ بیا مې بیرته ځان ته ډاډ ورکاوه چې خیر دی، انشاءالله دا ټول مشکلات حلیږي. سوچونه مې پرېښودل، موبایل مې راواخیست تر څو د نړۍ له حاله ځان خبر کړم. واټساپ مې خلاص کړ، د فاطمې په وایس میسج مې نظر پرېوت. حق حیران شوم، دا خو بندي ده چې واټساپ ته یې میسج څنګه پرېښی دی؟ د میسج په علامه مې ګوته کېکاږله. ویلي و سلام راشده، زه پوهیږم چې تا زه د دې ټولو نجونو د ژغورلو لپاره لړم ته ورکړم تر څو ته دغه ډول مافیایي ډله ختمه کړې او ټولې پښتنې او افغان نجونې نور د دې وحشي ځناورو له شره خلاصې کړې. زه په دې هم پوهیږم تا ته زه هیڅ ارزښت نه لرم او نه هم مینه را سره لري، مګر زه ستا په دې وطني احساس ویاړم او تر پایه به در سره مینه لرم. د خونې پورته کونج ته مې ولیدل، په سوچ کې ولاړم فاطمې ته څنګه زما د اصلیت معلومات وشو. ما خو هیچا ته هم داسې څه ویلي نه دي او له فاطمې سره ما ټوله لوبه داسې وکړه هغه باید 100% یقیني وایي چې زه غدار یم. زما په دې حقیقت تر اوسه زما کورنۍ هم خبر نه ده، مګر فاطمه پرې څنګه پوهیږي؟ هیڅ ځواب مې ور نه کړ، ځکه چې ما فکر وکړ شاید دا د لړم دام وي. دا شپه تېره شوه او په سبا یې زه د لړم ځای ته ورغلم تر څو معلومه کړم لړم په ما شکي دی که نه، او د فاطمې حال به هم واخلم. هر کله چې د لړم خوا ته ورغلم نو لړم د پخوا په څېر عادي و. د فاطمې خوا ته د ورتګ اجازه مې ترې وغوښته، ویل یې ورشه مشکل نشته.
لړم په خپلو کارونو بوخت و. زه هم د فاطمې پر لور د لړم کسانو روان کړم. یوه تخانه یا زیرزمیني په داسې ځای کې جوړه کړې وه چې معلومات نه کېده دا ځای د زیرزمیني وي، ځکه چې پورته یې پرې سور فرش هوار کړی و. لومړی یې فرش لرې کړ، بیا یې لویه تخته پورته کړه او د تخانې پر لور د ورتللو اشاره یې وکړه. هغه نفر ته مې وویل چې ته لاندې مه راځه. راسره یې ومنله. دلته ډېر زیات تورتم و. د موبایل رڼا هم سم کار نه کاوه. شاوخوا ډېر زیات زندانونه و. دا ځای ډېر خیرن و. د اکسیجن یو پایپ یې لګولی و چې له بیرون ځایه یې په یو ځل ډېر اکسیجن راکشاوه. نور هیڅ هم نه و. په هره بندخونه کې د 100 زیات نجونې په بد حال پرتې وې. ویښتان یې داسې شوي وو لکه غڼو چې پکې ځالې کړې وي. د ټولو جامې داسې تورې شوې وې لکه د ګاډو مستریان. دا ځای د وحشت کور و. د نجونو په نوکانو کې د کلونو خیرې نښتې وې. زه دې ځای ته په لومړي ځل راغلی وم. مخکې مې د دې ځای په اړه له خلکو اورېدلي وو، مګر د لړم د باور د نه شتون له وجې دلته راتګ د مرګ په بدله و. د فاطمې لړم ته ورکول ډېره لویه تېروتنه وه، مګر د دومره ستر باور لاسته راوړل همدومره لویه قرباني غواړي. د هر زندان نجونې به مې له نظره تېرولې. هغوی ټولو راته په پښتو خوږه ژبه عذر او زارۍ کولې تر څو له دې ځایه آزاد کړم، مګر زما دومره وس نه و. خو دلته د راتګ علت مې همدا و تر څو دا نجونې له دې ځایه آزاد کړم. د ټولو نه په آخر زندان کې فاطمه اچولې وه. فاطمه دا مهال بیده وه. د زندان په ټولو نجونو کې له ورایه معلومېده چې فاطمه نوې ده، ځکه جامې یې پاکې وې او ښایست یې لا د لاسه ورکړی نه و. منډه مې واخیسته، پورته راوختم. له عسکره مې د معلومې قیدخانې کیلي وغوښته. قیدخونه مې خلاصه کړه، ورننوتم. د فاطمې ښایست را باندې یو ځل بیا اثر وکړ، مګر بیرته مې خپله سینه په څوک ووهله او خپل ضمیر ته مې وویل زه دلته صرف د دې پوهېدو لپاره راغلی یم چې فاطمه څنګه زما په حقیقت پوهه شوې ده. او بس شیبه نه وه تېره چې فاطمې سترګې وغړېولې. زه ووېرېدم، مګر فاطمې زما په لیدلو هېڅ غبرګون ونه ښود. ما په داسې حال کې ورته وویل چې لاندې مې لیدل. زه دلته صرف د دې لپاره راغلی یم چې ته راته ووایې چا درته رښتیا ویلي دي. له شا څخه غږ راغی. فاطمې د ټول رښتیا ما ویلي دي. چې ومې لیدل د لړم عسکر و. سترګې مې کړېغې راووتې، خوله راڅخه ولاړه، په تندي مې کرښې کرښې خوله راماته شوه. له ځانه سره مې وویل اوس نو زما مرګ یقیني شو او ټوله لوبه مې ختمه شوه. د دوهمې برخې پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې د کیسې دوهمه برخه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. که چیرې درېیمه برخه غواړئ نو کمنټونو کې راته ووایئ تر څو درته نشر کړم. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.